وخت مو په خیر ګرانو زده کوونکو. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو زموږ تېر درس د کور د لوښي رسمول و چې موږ کار وکړو. نو راځو خپل نننی لوست ته چې 26 لوست او 50 پاڼه ده. ګرانو زده کوونکو د کور د لوښو رنګول دي. نو ګرانو زده کوونکو له تاسو څخه 2 پوښتنې شوي. لاندې لوښي په کوم ځای کې جوړیږي؟ دویمه پوښتنه دا لوښي کوم رنګونه لري؟ نو ګرانو زده کوونکو زه به تاسو ته لوښي رسم او رنګه کوم او تاسو یې هم وګورئ چې کوم رنګونه پکې کار شوي. نو راځئ چې رسم یې کړو. ښه ګرانو زده کوونکو بیا هم یو کاسه رسموو. او وروسته هم یو جک. او بیا هم د اوبو ګیلاس. بل شکل هم چاینکه ده چې لومړی یو دایره شکل باسو. بیا هم دا هم د چاینکې لاس ده. نو اوس ګورو چې کوم رنګونه پکې کار شوي. کاسه مو آبي رنګ لري. او دلته هم تور خطونه لیدل کیږي. بل شکل ګورو چې شین رنګ لري. او لاستی هم سپین رنګ لري. راځو بل رنګ هم زیړ رنګ ده. او چاینکه هم سور رنګ لري. ګرانو زده کوونکو دا هم و د کور د لوښو رسم او رنګه کول. ګرانو زده کوونکو هیله ده چې له نننۍ درسه مو یو څه زده کړي وي. او ګرانو زده کوونکو په 52 پاڼه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې ویل شوي زده کوونکي دې د کتاب له مخې یو انځور رسم او وروسته هم عکس واخلئ او زموږ په لاندیني ایمیل ادرس یې راواستوئ. ګرانو زده کوونکو که چیرې غواړئ زموږ د کتاب صاف ترلاسه کړئ نو د چینل معلوماتو بخش ته لاړ شئ. زموږ د کتاب صاف ترلاسه کولی شئ. ګرانو زده کوونکو زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ تر څو کولی شئ زموږ نوي درسونه په اسانه توګه لاسته راوړئ. تر بیا یو بل درس مو په پاک الله سپارم. د خدای په امان.